اوس زموږ مسلمانان دومرې په پریشاني کې لوېدلي دي نو دا خو دوی وایي چې د یار ویل د ځان ویل نو موږ چې څه وایو خو هغه د خپله ځانه وایو نو شاید تر موږ قسم ډېر بې اطمینانه انسان نو د داسې بطورې مشوره خدای دې وکړي چې زموږ خلک زما په خبرو سم پوه چې بې نظمي و بې ترتیبي نه او دا خو زما دغسې یوه رایه ده یو نظر دی د یو ملا زما داسې ګمان دی چې دلته موږ نور پاتېدل معنا نه لري نور نو چې زموږ د خلکو څنګه په وسه کېږي څنګه ترتیب جوړولی سي پیش و پس میاشتو دویو پنځو کالو هاو دا اخو دا چا خپل کار دی نور زما دا ګمان سو موږ دلته نور موږ چې کوم نوم دلته اخیستی دی د مهاجر د خپل ځان سره خو موږ په خوشحاله یو چې مهاجر هغه څوک چې د الله د رضا دپاره خپل وطن پرېښی د خدای د دین په خاطر باندې هجرت کړی او موږ دا شان وکړه الحمدلله موږ پلرونو وکړه الله دې رحم پر وکړي د سپین ږیرو وکړله دوی خپله ایماني وظیفه ادا کړه د خدای د دین په خاطر چې هلته کمونستان شرقي دهریان و کافران مسلط شول دوی د خپل دین و د عقیدې و د ایمان و د ناموس د حفاظت لپاره خپل شنه باغونو ولاړ کورونو آباد ښارونه پرېښول دلته راله په خیمو کې یې واړول په یوه خیمه کې درو څلور کورو ګزاره وکړه د خپل دین دپاره الحمدلله او هجرت وکړي لیکن اوس که د مهاجر کلمه موږ په دې بله خوا کې وکړو چې اوس دلته بیا موږ د خلک په کم نظر ګوري مهاجر څه معنی موږ دا خیال تر اوسه پورې چې د مهاجر دا معنی چې دوی هم په دې کې ثواب بولي چې دا خلک د خپل دین په خاطر دلته راغلي لیکن اوس چې د حکومت کړنو ته موږ ګورو د دوی دا خیال چې مهاجر معنی بې مور مهاجر معنی بې تخم مهاجر معنی بې مادر و بې پدر دا د دې کړنې چې دوی زموږ سره اوس دلته کوي د دې څه داسې معلومیږي لکه چې موږ هیڅ شی نه لرو هر څه مو درلود الحمدلله اوس یې هم لرو دغه څوک چې نن ما ورته وایي چې د دې ځای ولاړ شي د الله په ذات دې مې قسم وي چې در ده په مسلماني هم زیات یو در ده په پښتنوالي هم زیات یو در ده په تخم هم زیات یو په انسانیت هم پر زیات یو هر شی دا اوس هم په موږ کې شته لیکن اوس دوی د دغې څه دا معنی دی چې مهاجر دا معنی چې دا بې مور و بې پلار نو زما ذاتي مشوره وي دا ده چې هر څوک داسې وکړي اوس خو دغه ټیمونه دي دا ته دونه قدر وخت دی دا ته دونه وخت دی دا ته دونه وخت دی اوس خلک دلته د خدای په مځکه باندې موږ ته حدود ټاکي چې د 3 میاشتې دلته واوسېږو د 2 میاشتې واوسېږو اشه 3 میاشتې بعد څه چم کېږي 2 میاشتې بعد څه چم کېږي 6 میاشتې بعد څه چم کېږي او اوس موږ به طورې اعلی استعمالیږو اوس موږ په طورې اعلی استعمالیږو اوس دلته مهاجر د سیاستونو ښکار دی دی به خپل سیاستونه لري خپل سیاسي موخې او اهداف به لري د هغو اهدافو د پوره کولو دپاره بیا که زما او ستا د کور په ایستلو دا کار کوي باسم که زما او ستا په غمولو دا کار کوي غمیم چغیم ژغیم او چې په څنګه دا طریقه دا موخو اهداف د دوی رسېږي نو په لحاظه یو شی بیا دا دی مؤمنان الله جل جلاله مسلمان خود کمزور پیدا کړی مسکین پیدا کړی لیکن د یو شی الله پاک خلاف دی لکه بې غیرتي موږ نو بیا د چا
د موخو د اهدافو د رسولو دپاره نو بیا ځانونه نه استعمالوو چې دی به خپل سیاستو ته زما په ذریعه ځان رسوي یو ورځ به یو نوم رابندېږي بله ورځ به بل نوم رابندېږي او خپله بې مور و پلار نه یمه ته څوک یې د کوم ځای تا تر اوسه تاریخ وګورو تا ګزاره څنګه کړې ده چیرې دې کړې د یهودو نصاراو په سجده کې دې وخت تېر کړی د هغو په پښو کې سجدې کوي یهودو نصاراو او د هغه د سجدو په وجه دې تر دغه ځای ځان را رسولی دی نو موږ خو بیا دونه قدر کمزوري و بېغیرتي بیا سړی نه کوي نو د خپل دین د خپلې عقیدې د بچاو دپاره د خپل ناموس د خپل حیا او د خپل عزت دپاره دا د انسان عزت دا داسې دی لکه دین د دواړو جهانونو سردار صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د خپل دین په حفاظت کې مړ سي هغه شهید څوک چې د خپل مال په حفاظت کې مړ سي هغه شهید څوک چې د خپل عزت په حفاظت کې مړ سي هغه شهید د نفس عزت د ناموس عزت زما د پردې او د حجاب او د چاردیوارۍ دننه عزت د دې په حفاظت کې مړ کېدل شهادت دی د دواړو جهانونو سردار صلی الله علیه وسلم فرمایي او دا خپله دومرې قدرمن نعمت دی لکه دین څوک چې د دین په حفاظت کې مړ کېږي هغه هم شهید دی څوک چې د ناموس او د حیا او د خپل عزت نفس په حفاظت کې دا اوس موږ څونه بې عزته یو موږ داسې د ځان را معلومېږي موږ لکه غلامان مریان د مرئي دپاره خدای قانون شته دلته د پاکستان د دوی په قاموس کې وګورئ د دوی په قانون کې وګورئ د ده په آیین کې وګوره زموږ دپاره هېڅ قانون نشته لیکن د ده په قانون کې وګوره دوی د ځنګلي خرو دپاره قانون لري د هغو د سپیو د کارګانو د ټپوسانو دپاره قانون شته د وحشي درندګانو دپاره قانون شته لیکن زما دپاره نشته نو د دې څه معنا شو نو زه خو چې د هغو حیواناتو په ټول کې لا هم نه یم راوستلی چې زما دپاره قانون نشته او تر یو وخته پورې زموږ ستاسې مجبوریانې وې په لحاظه نور دنیایي د پیسو مجبوري دا یو امتحان دی بس دا به تېروو در دې به تېرېږو اوس به یو شی دا وایي چې الحمدلله هلته خو اوس دغه مشکل هم نشته چې سړی وایي یا مې سر نه دی په امن یا مې مال نه دی په امن یا یو داسې زه پر دې بیرېږم چې زما د اولاده سره چې جوړ شي څنګه به جوړ شي هغه څوک چې ژر یې پر مخ هغه څوک چې لمونځ نه قضا کوي هغه څوک چې د جومات به پایبند دی هغه څوک چې یا به په مدرسه کې یو څه دیني تعلیم کړی یا به د هغه سره تعلق ساتلی هغه زما استاد د سړک ګزمه کوي پیره کوي زموږ پر کور درېږي زموږ بازار هغه څوک چې موږ د هغه څخه شرعي هېڅ وهم نه لري داسې نه وایي چې ملایک سره یو ځای سوي دي البته خیانت وي رشوت وي یو قوم پرستی وي لیکن دوز باش په انصاف هلته به غلام په انصاف وي په هغه خلکو که بالفرض په چا کې خو لیکن دا رقم مسله خو نه ده هلته انشاءالله موږ پر دې نه بیروږو چې زموږ ناموس ته خطره ده او یا به یو څوک راځي زما سره به داسې کوي لکه چې دلته کېږي خو ډېر شان وینو اورو یې بعضې شان داسې دي په خدای قسم چې درر څه سړی تېروي د بیخي ډېرو شام یې تېروي کله کله زموږ سره د ملایي باوجود چونکې ستاسې په عامو خلکو په مشره کې خو نو ملا دا معنا چې لږ به د دې ځای په ژبه ټنډه به یې سوړ دماغی به یې په جذباتو کې به ژر نه راځي لږ به سایه کوي عام خلک که جذباتیان سي په خدای دې مې قسم وي موږ تر هغه سوړ دماغۍ هم ورتېر کړي تر هغه حلم و تر هغه بردبارۍ هم تېر کړي داسې پرتې مو پر دماغ راځي
چې په هغه کې وزه شی نسم ویل بیخي داسې پنډلي خبرې بیا د سړي څه کېږي خو هغه چې شي دی دومرې ظلم موږ وینو دونه بد اخلاقي موږ وینو دومرې تجاوز وینو او بې موجبه نو بس دغه مو او په زړه کې یوه خبره وه چې د مسلمانیو د ایمانو دا زما د اقتداو د ستاسو تر منځو د دغو شیانو چې مو یو حق سره درلودی دا مې یوه مشوره وه ما د جمعې خبره ګرده بس پر دا باندې درته وکړه چې زړه مو داسې دی چې دلته به نور سړی مطمئن نه وي او دا نومونه چې پر موږ باندې ایښول کېږي او ما درته ویلې چې په دا نامه راته وایي چې فلان خود دیندار الحمدلله دلته زموږ استادان دلته زموږ دیني خدمتونه د عامو مسلمانانو هغه شان ګرده موږ ته بس سروچي شم منظور دي او عام خلک اوس هم زموږ په خوابدي را سره خوابدي زموږ د مشکلاتو په وجه پر سړکانو خواران ناست و دوړو ته ناست مظاهرې کوه پلان کوه پلان کوه بس د دوی په دغونه قدر وسي یا به دوی په خپل ځان پوهېږي چې د دې واپاته موږ نور څه نشو کولی د هغو سه موږ به سروچي شم ممنون بیخي احسانونه یې منم ډېر په لکهاو لیکن ایسته چې نظام دی هېڅ نشته زموږ سره سوا د ظلم څخه سوا د سوداګرۍ څخه بس دغه شیان زموږ سره نو په لحاظه په دغه کې نو نور هر سړی په خپل کار باندې پوهېږي دا چا خپل کار وي دا زموږ یو ذاتي رایه وه چې دلته اوس موږ داسې معلومېږو لکه چې ما درته ویل مهاجر او هغه مهاجر نه چې رسول صلی الله علیه وسلم مهاجر ته ویل هغه مهاجر نه چې زموږ شریعت ورته مهاجر وایي زموږ دین مهاجر ورته وایي لکه چې اوله خبره مې وکړه اوس موږ دلته داسې معلومېږو اوس نو موږ نور د قربانۍ بس هغه شان یو بس د دې خوښه دا که بیا بېرته بل مهلت درته کوي بیا که بل اعلان را باندې کوي بس بیا چې د را خوله راوځي دا اعلان کله به د بلوڅو خوله راوځي کله د پښتون کله د فلانکي کله د فلانکي بس دا خبرې به درته کوي ما درته ویل چې بنیادي وجه دا ده دا که موږ څوک ساتي نو د دې لپاره مو ساتي لکه د لاندې پسه چې په چاړه کې غوښه ډېره شي او دا که مو ډنګره یم او دا که مو تزلیله یم که مو توهینه یم او دا د مریتوب ژوند بس دغه مو اخري مشوره وه نو الله جل جلاله دې زموږ د خلکو حفاظت وکړي الله جل جلاله دې زموږ دغه بېعزتي په عزت باندې را بدل کړي او بدله بس انشاءالله د خدای کول الحمدلله داسې هم نه یاست چې څوک نه لري الحمدلله رب جل جلاله خو بیخي رسول صلی الله علیه وسلم الله دې موږ تر قربان خپل دین لرو خپل شریعت لرو الندیم خپرندویه اداره